له اهل کتابونو څوک داسې دي چې کته پر هغه باندې د ډاډ لمخې په پندونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال تا ته بیرته درکړي او څوک پکې داسې دي چې کته ور باندې دی وی اشرفي اعتبار هم وکړي بیرته به در نکړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي د هغو د دې اخلاقی حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بېسوادو یعنی غیر یهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته او دا خبره هغوی بیخي په دروغجنه وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دی ویلي ښه نو ولې به له هغو نه پوښتنه ونشي هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي پاتې شول هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسې به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي هغوی وایي دا څه چې مونږ لولو دا د خدای لخوا دي په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته وایي چې د الله پر ځای تاسې زما بندگان شي هغه به هم دا ورته وایي چې خدای پالونکی شي لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسې د هغه زده کړه او ښوونه کوئ هغه به داسې هیڅکله تاسې ته ونه وایي چې پرښتې یا پیغمبران په ربوبیت ونیسئ آیا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسې ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسې مسلمان یاست در یاد کړئ الله له پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه چې نن مونږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړي سبا که تاسې ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسې سره شته نو تاسې به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه آیا تاسې دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما له خوا د وعدې دروند مسؤلیت په غاړه اخیستی دی هغو وویل هو مونږ اقرار کړی دی الله فرمایل ښه نو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسې سره شاهد یم له دې وروسته چې هر څوک له خپلې وعدې واوړي همغوی فاسقان دي اوس آیا دا خلق د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پرېږدي کومه بله طریقه لټوي په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي ای پیغمبره ووایه چې مونږ الله منو هغه ښوونه منو چې پر مونږ نازله شوې ده هغه ښوونې هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازلې شوې وي او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوي مونږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او مونږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کومه بله لاره غوره کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅکله قبوله نه کړی شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي څنګه کېدای شي چې الله هغو خلکو ته هدایت وکړي چې هغو د ایمان د نعمت له میندلو وروسته بیا کفر غوره کړ په داسې حال کې چې هغو په خپله په دې خبره شاهدي ویله ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم راغلي دي الله خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي